سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، اکثرا ملګري مانه دا پوښتنه کوي په کمنټونو کې یا چې کله ما سره مخامخ وګوري دا پوښتنه کوي چې په نېشنلټي په اړه باندې یو ویډیو جوړه کړه چې نېشنلټي لپاره موږ دومان څنګه کولی شو او کوم شرایط دي. نو ملګرو دا ما ځان سره نوټ کړې ده، زه بالکل په دې باندې یو تفصیلي ویډیو جوړوم. خو یو خبره تاسو یاد ولرئ چې کله نېشنلټي کې چې کله تاسو دومان کوئ او بیا تاسو نه انټرویو اخلي، هغې کې یو بخش تاسو نه د فرانس د تاریخ په اړه تاسو نه پوښتنې کیږي، د فرانس د کلتور په اړه باندې تاسو نه پوښتنې کیږي، د فرانس کې د روزمره ژوند په اړه تاسو نه پوښتنې کیږي. نو باید تاسو د فرانسې چې کوم د تاریخ په اړه باندې معلومات ولرئ، د کلتور په اړه باندې معلومات ولرئ، روزمره ژوند په اړه باندې تاسو معلومات ولرئ. دا ډېره ضروري خبره ده زموږ تاسو لپاره، ځکه چې موږ تاسو ته ژوند کوو، باید د دې معلوماتو نه خبر اوسو. بعض ډېر ضروري معلومات دي، ډېر زیات. نو دغه تاسو باید یاد ولرئ او زه به انشاءالله دې نه بعد وخت په وخت تاسو سره د فرانس د تاریخ په اړه هم معلومات شریکوم. دلته د دوی کلتور په اړه به هم بعضې ضروري معلومات تاسو سره شریکوم، تر څو دغه معلومات تاسو زده کړئ او آینده کې دغه ستاسو په کار راشي، تاسو ته استفاده واخلئ. ملګرو، لکه څرنګه چې ملګرو ته معلومات دی، د دوشنبې په ورځ رخصتي ده. نو زما دغه ننني ویډیو مقصد هم همدا دی چې دغه رخصتۍ په اړه زه تاسو ته یو څو خبرې وکړم، یو څه معلومات درکړم چې د څه شي رخصتي ده او ولې رخصتي ده. نو دا هم ډېر بنیادي او ډېر اساسي معلومات دي چې باید تاسو یاد ولرئ، ځکه دا دلته یو ملي رخصتي ورځ ده، دا دلته عمومي رخصتي دلته په دې ورځ باندې. نو تاسو باید دې اړه باندې څه نه څه معلومات ولرئ. نو ما غوښتل په دې باندې یو څو خبرې تاسو سره وکړم. ملګرو، اصلا سبا چې کوم دی 4 اپریل چې کوم دی، په دې باندې اصلا د دوی ژور د پاک ژور د پاک ورته ویل کېږي، یا په انګلیسي کې ورته ایسټر هالیډے ویل کېږي. دا د دوی یو مذهبي ورځ ده، دوی لمانځي، دوی ځي چې کوم دی چرچونو ته ځي، هلته عبادات کوي په دغه ورځ باندې. دا اصلا کې په سبا د یکشنبې په ورځ د 4 اپریل باندې ده، خو دغه د دوشنبې ورځ ولې رخصتي ده، دا لږ دغه په اړه هم ما تاسو سره یو څو معلومات شریکول. اصلا کې نیپولین چې کوم دی هغه په 1802 کې د فرانسې چې کوم دی هغه وخت کې 50 هغه ملي رخصتیانې یا عامې رخصتیانې چې کوم دا ختمې کړلې. خو ولې دوی هغه دا د دوشنبې ورځ رخصت، یعنی کله چې دغه ایسټر یا ژور د پاک راځي، دا د یکشنبې په ورځ، نو دا دوشنبې ورځ چې کوم د رخصت هغه اعلان وکړو، یعنی هغه دا فیصله وکړه. نو تر هغه وخت نه اوس دوی چې کوم دی د دوشنبې ورځ باندې دوی رخصت کوي. د دوی اصل کې عبادات او هر څه د یکشنبې په ورځ ټول خلاصېږي. د دوشنبې په ورځ د دوی هیڅ داسې عبادات یا څه داسې نه وي چې دوی هغې لپاره رخصت وکړي. ولې تر نیپولن چې کله دغه فیصله وکړه، نو هغې نه بعد 1802 نه بعد چې کوم دی اوس دغه دوشنبې ورځ دوی رخصت کوي. خو ولې د دوی سبا د یکشنبې په ورځ چې کوم دی اصلا د دوی چې کوم هغه د عباداتو مراسم دي په چرچونو کې، هغه به دوی سبا کوي. نو د دوشنبې په ورځ دوی څه داسې مذهبي رسومات نشته دی، خو ولې رخصتي شته دی. نو په دې ورځ باندې عمومي رخصتي، ټول کارونه چې کوم دی هغه بند دي، د ټول رخصتي. که د چا څه کار وي او دوشنبې په ورځ دوی پلان لري چې څه دغه وکړي، څه کار، نو دوی ټول ته خبر ورکولی کېږي چې د دوشنبې په ورځ باندې تاسو ځان مه پازوئ، د دوشنبې په ورځ مکمل تعطیل دی، مکمل رخصتي ده، او د څومره چې ادارې دي هغه ټولې بندې دي، څومره چې کارونه دي هغه ټول بندې دي. نو تاسو کور کې پاتې شئ، خپل کارونه وکړئ، چې کوم پاتې څه کارونه په کور کې هغه وکړئ، آرام وکړئ، او دغسې کوشش کوئ دغسې معلومات تاسو د فرانس د تاریخ په اړه باندې، کلتور په اړه باندې تاسو داسې معلومات راجمع کوئ، دغه باندې ځان پوهه کوئ، دا معلومات ولرئ، تر څو هرکله چې تاسو نېشنلټي لپاره دومان کوئ، نو دغسې معلومات به بیا ستاسو په کار راځي. نو دغه 2 3 4 خبرې وې د سبانۍ په ورځ د دوشنبې د رخصتۍ په اړه باندې. دې ته ژور د پاک ویلی کېږي، پاک یا په انګلیسي کې ورته ایسټر هالیډے ویلی کېږي. دا اصلا سبا په 4 تاریخ باندې د یکشنبې په ورځ دوی دی، دې کې دوی څه عبادات کوي او هغه چرچونو ته دوی ځي. او خو ولې دوشنبې ورځ چې کوم دی، لکه څنګه چې ما وویل، دا نیپولین چې کوم دی هغه د 1802 نه بعد دا د رخصتي اعلان کړې ده. نو دا دوشنبې په ورځ باندې دوی څه عبادت یا څه داسې رسم نشته، ولې رخصت شته دی. نو تاسو ټول باید د دې نه خبر اوسئ، د دوشنبې په ورځ هیڅ رسمي کار نشته دی، ټول دفترونه رسمي او غیر رسمي ټول هر څه بند دي. نو مننه ملګرو، تر بلې ویډیو پورې په الله سپارم، په مخه.